سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. ویډیو په 15مه برخه کې به یو غټ کړی یعنی وک هغه به راواخلو. اول به د ټول نه مخکې دا ټولې سبزیانې سرې کړو. د دې دپاره به زموږ پکاري 3 غټې قاشوغې تیل یعنی غوړي. دا چې کله تاوده شول نو د دې په سر باندې به یوه وړه قاشوغه اوږه دغسې پرېک شوې ور واچو او دا به پکې سره کړو. دوه دانې شنه اوږده پیاز د دې دا سپینې برخې دغسې به م پرې کړي دا به ور واچو او دا به پکې هم سرې کړو. نرموی به یې پکې نه، صرف ټول شیان به پکې دغسې سره کوئ، ځکه چې په چاینیز کې تقریبا ټول سبزیجات هغه چې دي دغسې ژوندي پاتې، نو ډېر به یې پکې نه پخوئ چې نرم پکې نه شي. دوه دانې ګازرې دغسې پرېک شوي دا به ورته ور واچوئ او دا به پکې د 2 منټو لپاره پخې کړئ، ځکه چې ګازرې لږې سختې وي. اوس به 50 ګرامه بند ګوبي دغسې پرېک شوی دا به ورته ور واچو او دا به پکې هم سور کړو. اوس به پکې 100 ګرامه یا 1.5 دانه غټ مرچکي ور واچو یعنی دولمه مرچکي او دا به پکې هم سره کړو. دوه دانې شنه مرچکي او د شنو پیازو هغه برنۍ شنه برخه هغه به هم دغسې پرې کړو او دا به ورته هم ور واچو او دا به پکې هم لږ میکس کړو، وبه یې لړو او لږ غونده کې به یې پکې سره کړو. همیشه به یې لړئ ځکه چې اور ورپسې لاندې تیز دی چې و نه سوځېږي. اوس به ورته شپاګټي ور واچو او دا به پکې هم ښه میکس کړو. سویا سوس چې موږ تیار کړی و هغه به ورته ور واچو او شپاګټي به پرې لږه نوره د پاسه ور واچو او دا به پکې ښه ولړو او دا به پکې هم ښه سره کړو. اوس به ورته هغه سور شوی چرګ ور واچو او دا به پکې ښه ولړو. د دې سره به دا شپاګټي او دا ټول هر څه سره کړو. لړل یې په دې ضروري دي ځکه چې دا چرګ موږ په ډېرو مسالو کې اخته کړی او پوخ کړی هم دی چې دا ټولې مسالې دغه شپاګټي ته او سبزیجاتو ته ور ورسېږي. ښه به یې پکې ولړئ او پوخ به یې کوئ پکې. نو کله چې شپاګټي دې حد ته راورسېده یعنې هغه سویا سوس چې پکې هم وچ شوی و نو تیار شوی به نو اوس به یې راواخلو یعنی چکن چاومین تیار شو. نو که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. ستاسو نه اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې د الله په امان.